شه یوازې یو دی، هغه دی خدای، د اسمانونو خدای. د دې څخه داسې ښکاري چې عیسی علیه السلام ویلي دي چې مالک خدای الله یو دی، او بیا مخته پسې ویلي دي که چیرې ته ابدي ژوند ته داخلېدل غواړې نو پرېکړې به منې، که چیرې ته جنت ته داخلېدل غواړې نو پر عهدونو باندې ودرېږه. عیسی علیه السلام داسې نه دي ویلي چې که چیرې ته جنت ته داخلېدل غواړې نو ما ومنه چې خدای یم. عیسی علیه السلام دا نه دي ویلي چې ته ما ومنه په دې خاطر چې زه پر لرګي زړولی یم، که دا ومنې نو جنت ته به ځې. عیسی علیه السلام ویلي دي که چیرې تاسو جنت ته تلل غواړئ نو د ټولو عهدونو نو د پخوانیو قوانینو احترام وکړي، او لکه څنګه چې ما وویل چې په پخوانیو عهدونو کې په پخواني قانون کې راغلي دي چې الله یو دی، او د هغه الله هیڅ مجسمه نسته، هیڅ عکس یې نسته، هیڅ تابلو یې نسته. په واضح ډول لیکلي دي په اکټس کتاب کې 2 فصل 22 جمله. ای اسرائیل دا خبره واوره، عیسی علیه السلام چې خپله نصراني و هغه خدای را لېږلی دی، او د هغه په ذریعه خدای پاک معجزې او نښانې موږ ته وړاندې کړي دي، او تاسو پر دې شاهدان یاست. دا لیکلي دي په اکټس کتاب کې په 2 فصل کې په 22 جمله کې چې عیسی علیه السلام یو سړی و، یو انسان و چې ټاکل سوی و، او خدای پاک د هغه په ذریعه معجزې وکړلې او نښانې یې راولېږلې، او تاسو د هغه شاهدان یاست. او چې کله د عیسی علیه السلام څخه دا پوښتنه وسوه لومړی قانون څه شي دی؟ تر ټولو لومړی قانون څه شي دی؟ عیسی علیه السلام کټ مټ هغسې فرمایي چې موسی علیه السلام پخوا ویلي وه، چې د هغه ذکر راغلی دی په ګاسپل اف مارک کې په 12 فصل کې په 29 جمله کې شمع اسرائیلو ان الحین علی الخد، واورئ اسرائیلو زموږ رب زموږ خدای یو رب دی. چې کله موږ د انجیل مطالعه کوو نو موږ په دې پوهیږو چې په عیسایت کې هم عیسایان ټوله باید عبادت وکړي او ایمان پر راوړي یوازې پر یوه خدای باندې، او د هغه خدای هیڅ عکس نسته، هیڅ مجسمه یې نسته، هیڅ بت یې نسته، هیڅ انځور یې نسته، هیڅ تابلو یې نسته. اوس به نو موږ بحث ته راسو چې د الله تصور په اسلام کې څه شته. که چیرې تاسو د هر مسلمان څخه پوښتنه وکړئ چې په اسلام کې د خدای تصور څه شي دی، تر ټولو بهترینه جواب چې هر یو مسلمان یې تاسو ته درکولی سي د الله د تصور په باره کې هغه دی سورت اخلاص 112 نمبر سورت د 1 څخه تر 4 آیاته پورې چې په هغه کې راغلي دي قل هو الله احد، ووایه چې الله یو دی، الله الصمد، هغه الله چې بې نیازه دی، لم یلد ولم یولد، هغه نه څوک زیږوي نه د چا څخه زیږېدلی دی، ولم یکن له کفوا احد، د هغه په ډول هیڅ شی هم نسته. دا سورت اخلاص د 4 آیاتونو پیژندنه ده. د خدای په باره کې تصور دی په سورت اخلاص کې په 4 آیاتونو کې. که چیرې هر انسان دا وایي چې دا شخص خدای دی، که په هغه شخص کې د دې 4 آیاتونو سره یو شی کېدای سي نو موږ مسلمانان هیڅ نیوکه نه لرو، هیڅ ګیله او شکوه نه کوو چې پر هغه شخص باندې ایمان راوړو چې هغه خدای دی. د ټولو تر مخه آیات قل هو الله احد، قل هو الله احد، ووایه چې الله یو دی، الله الصمد، هغه الله چې بې نیازه دی، لم یلد ولم یولد، نه هغه څوک زیږوي او نه د چا څه زیږېدلی دی، ولم یکن له کفوا احد، د هغه په رقم هیڅوک هم نسته. دا د 4 آیاتونو پیژندنه، دا د 4 آیاتونو خلاصه د خدای په باره کې، د الله سبحانه و تعالی په باره کې. زه و دې ته وایم د خدای په باره کې مطالعه، د خدای د پیژندلو تلسمه. سورت اخلاص په قرآن مجید کې 112 سورت دی. زه و دې ته وایم د خدای د پیژندلو تلسمه. سورت اخلاص په قرآن مجید کې زه و دې ته وایم د ټچ سټون اف تیالوجي. ټچ سټون، د ټچ سټون معنا ده تاسو په خبر یاست چې یو ډبره ده، که چیرې تاسو سره زر رانیسئ یا سره زر خرڅول غواړئ
تاسو ځي و زرګر ته نو زرګر ځان په پویول غواړي او دا معلومات کوي چې دا سره زر څونه خالص دي نو ستاسو څخه سره زر اخلي او هغه په ټچ سټون سره موږي یو رقم ډبره د پرغه موږي چې کله هغه رنگ وویني نو بیا وایي چې دا سره زر 24 کریټه دي یا به درته وایي چې دا سره زر د 22 کریټو دي یا به درته وایي چې دا سره زر د 18 کریټو دي یا به درته وایي چې دا بیخي سره زر نه دي ولې چې هر برېښندوکی شی سره زر نه دي هر شی چې برېښي هغه سره زر نه دي هغه سره زر اخلي او پر ټسټون باندې موږي نو بیا هغه ویلی سي چې دا خو سره زر نه دي ولې هر شی چې برېښي هغه خو سره زر نه دي نو سورت اخلاص زما په اند د تیالوجي ټچ سټون دی د خدای د پیژندلو تلسمه هر نفر هر یو انسان کدا وای چې دغه شخص خدای دی تاسو د سورت اخلاص پر مطابق هغه پرتله کی کچيري هغه ور سره یو شی دی دغه څلور آیاتونو سره نو موږ هیڅ ګیله نه لرو چې هغه ومنو چې خدای دی د مثال په ډول ځینې انسانان دا فکر کوي چې بګوان رجنیش خدای دی یو څو عمر تر مخه د پښتنې او جواب پر وخت یو هندو ما څه پښتنه وکړه ویل موږ هندوان دا نه منو چې بګوان رجنیش خدای دی ما هیڅ وخت هم نه دی ویلي چې هندوان دا مني چې بګوان رجنیش خدای دی ما ویلي دي چې ځینې انسانان دا مني او په دې باور دي چې بګوان رجنیش خدای دی ما د هندو مذهبونو کتابونه لوستلي دي هیڅ ځایم د هندو مذهبونو په کتابو کې نه دی راغلي چې بګوان رجنیش خدای دی خو بیا هم ډېری انسانان په دې باور دي چې بګوان رجنیش خدای دی اوس به موږ په دې وپوهیږو چې د سورت اخلاص پر بنسټ باندې دا بګوان رجنیش سم خدای دی که نه دی تر ټولو لومړی امتحان قل هو الله احد هوایه چې الله یو دی آیا رجنیش یو دی موږ خبر یو چې ډیرو انسانانو وویل چې زه خدایم زه الله یم او په خاص ډول بیا زموږ په دې هیواد کې هندوستان کې په زرهاوو انسانانو دا ویلي دي چې زه خدایم رجنیش یوازینی کس نه دی چې د دې ویلي چې زه خدایم بیا هم د رجنیش یو مورید به وایي چې رجنیش ځانګړی دی یو خاص څوک دی سمه ده اوس راځو دوهم امتحان ته دوهم امتحان دی دوهم آیات الله الصمد الله چې بې نیازه دی آیا بګوان رجنیش بې نیازه و موږ چې کله د بګوان رجنیش ژوند ته ګورو په هغه کې داسې ویل سوي دي چې بګوان رجنیش د سالنډۍ په مرض اخته و بګوان رجنیش په ډایبیټیز اخته و د هغه د ملا تیر درد کوي اوس تاسو دا فکر وکړئ چې خدای په سالنډۍ مرض اخته و د ملا د اډوکو په ناجوړۍ اخته و دریم امتحان دریم آیات لم یلد ولم یولد نه څوک ځنې زیږېدلی دی او نه د چا څخه زیږېدلی دی نه دی د چا پلار دی او نه دی د چا زوی دی موږ تاسو خبر یو چې رجنیش د مدیا پردیش په یو کلي کې پیدا سو هغه پلار هم درلودی مور هم درلوده په 1981 کې رجنیش زی و امریکا متحده ایالاتو ته او هلته په زرهاوو امریکایان خطاباسي او په یو سیمه کې چې نوم یې اوريګون هغه هلته خپل یو کلی جوړي چې هغه ته ویله رجنیش پورم ورسته د امریکا حکومت رجنیش گرفتار کړي او محبس ته اچي او رجنیش وایي چې د امریکا حکومت ماته قرار زهر راکړي اوس نو تاسو فکر وکړئ خدای پاک ته یو څوک زهر ورکړي خدای ته یو څوک په قرار زهر ورکړي او په 1915 کې د امریکای حکومت رجنیش د امریکای څخه باسي او هغه یو واری بیا راځي و هندستان ته او ځان رسي یو وار بیا و پونا ته و خپل مرکز ته چې د هغه ځای نومو رجنیش یو سنیاس
ایو څو عمر وروسته بیرته نوم بدلی په اوشو کمیون. او کله چې تاسو وپونا ته ولاړ سئ د هغه مرکز ته چې نوم یې دی اوشو کمیون، چې تاسو کله دننه ورسئ نو پر یو دیوال باندې لیکلي دي اوشو نه پیدا سوی دی او نه مري. بګوان رجنیش اوشو نه کله پیدا سوی دی او نه کله مړ سوی دی، لیکن هغه د دې دنیا د سیل د پاره راغلی، پر دې مځکه باندې د سیل کولو د پاره راغلی د 11 دسمبر 1901 څخه تر 19 جنوري 1990 پورې. اوشو نه خو کله پیدا سوی دی او نه کله مړ سوی دی، لیکن د دې دنیا د سیل د پاره راغلی وو 11 دسمبر د 1901 څخه نیولې تر 19 جنوري 1990 پورې. پر هغه ځای باندې دا نه دي لیکلي چې بګوان رجنیش ته د 21 ملکونو ویزا چانه ورکول. استاد خپل فکر وکړي چې خدای و دنیا ته د سیل د پاره راغلی دی، د ګرځېدو د پاره راغلی دی او هغه ویزې ته ضرورت لري. الله خدای د دنیا د سیل د پاره راځي او هغه ویزې ته ضرورت لري. او آگ بشرف او برس ویلی دی کچیر تاسو بګوان رجنیش د دې هیواد څخه د باندې نو باسي، موږ به د کور او د موریدانو کورونه وسوځو. او آخري امتحان 4 آیات ولم یکن له کفوا احد، د هغه پر کم هیڅ څوک نشته. کچیر تاسو د خدای یا د الله برابري په دې دنیا کې په دې کائناتو کې د یو شي سره کولای سي نو هغه خدای نه دی، هغه الله ګر سره نه دی. ولم یکن له کفوا احد، د هغه پر کم هیڅ څوک نشته. که موږ چیرې د خدای یا د الله برابري په دې کائناتو کې په دې دنیا کې د یو شي سره کول غواړو نو هغه خدای نه دی، هغه الله نه دی. موږ پوهیږو چې بګوان رجنیش د عام انسان پر کم دغه دوه سترګې وي، یوه پازه یوه خوله 2 لاسونه، د هغه سپینه اوږده ژیره وه. که چیرې تاسو د خدای برابري د یو شي سره د هر شي سره کوئ په دې دنیا کې په دې کائناتو کې نو هغه خدای نه دی. د مثال په ډول که چیرې یو انسان دا وایي چې خدای الله تر ارنالډ شوازنیګر زرګونه واره طاقتور دی. ارنالډ شوازنیګر تاسو پیژنئ او که یا هغه ته لقب ورکول سوی دی د میسټر ورلډ، په دنیا کې تر ټولو طاقتور انسان، میسټر یونیورس، په کائناتو کې تر ټولو طاقتور انسان. تاسو په خبر یاست او که یا ارنالډ شوازنیګر پیژنئ؟ که چیرې یو انسان دا وایي چې خدای الله تر ارنالډ شوازنیګر زرګونه واره زیات طاقتور دی، که چیرې تاسو د خدای برابري د هر چا سره هم کوئ، د هر شي سره هم کوئ، که په دې دنیا کې دی او په دې کائناتو کې دی، که هغه ارنالډ شوازنیګر وي، که داراسینګ وي، که کینګ کانګ وي، که زرګونه واره زیاتې، که لک واره زیاتې، که چیرې تاسو د خدای یا د الله برابري د یو شي سره په دې دنیا او کائناتو کې کوئ نو هغه خدای بیخي نه دی. ولم یکن له کفوا احد، د هغه پر کم هیڅ شی نشته. دا ډیر مختصر د خدای پاک تصور په اسلام کې. او زه تاسو دا ویل غواړم چې دا څونه دلته خلک دي، زما مشرانو، زما ګرانو وروڼو او خویندو، که تاسو مسلمانان یاست او که غیر مسلمانان یاست، تاسو چې د کم خدای د کم الله عبادت کوئ، هغه خدای هغه الله د دغه 4 آیاتونو له مخې پرتله کړئ. که چیرې دغه 4 سره آیاتونه یا پر دغه 4 سره امتحانو باندې پرخیږي، تاسو چې د کم خدای عبادت کوئ نو هغه سم خدای دی، کنه نو هغه غلط خدای دی. د دې 4 آیاتونو مطابق چې تاسو کم خدای چې تاسو د کم خدای عبادت کوئ نو زه تاسو دا ویل غواړم، زه و تاسو ټولو حاضرینو ته، زما ټولو مشرانو ته، زما وروڼو او خویندو ته، تاسو چې د کم خدای، تاسو چې د کم الله عبادت کوئ هغه پرتله کړئ د دغه 4 آیاتونو سره. که هغه چیرې پر دې بریالی کیږي نو هغه سم خدای دی، کنه نو غلط. د اسلام څخه بغیر اکثره مذهبونه پر یو فلسفي باور لري چې هغه ته وایي انتروپومورفیزم. د انتروپومورفیزم معنا ده خدای شکل اخلي.
او د اسلام څخه بغیر نور مذهبونه اکثره په دې باور دي چې خدای پاک د انسان په شکل یو وار راغلی دی. په ځینو مذاهبو کې دا باور دی چې بیخي ډیر وار د انسان په شکل خدای راغلی دی و دې ته وایي انتروپومورفیزم. که تاسو چیرې فکر پر وکړئ نو د دې فلسفه دا وایي او په دې فلسفه کې د هغې فلسفې یو لاجیک سته، یو منطق دی او دوی وایي چې خدای الله دومره پاک دی، دومره سخی دی، دومره لوی دی، دومره با کمال دی، دومره محبت کوونکی دی. دا خدای د انسانانو په تکلیف نه دی خبر، د انسانانو په مجبوریتونو نه دی خبر، انسانان په کومه خبره غمګین دي نه دی په خبر. په همدې خاطر دا خدای د انسان په شکل کې و دې دنیا ته و دې مځکې ته راغلی دی د دې دپاره چې انسانان کم تکلیفونه لري، انسانان کمې مجبوري لري، انسانان د کم شي څخه رنځ وړي. که فکر وسي نو ښه فلسفه ده. خدای الله څومره لوی دی، څومره سخي دی، څومره پاک دی، څومره رحمت کوونکی دی. هغه د انسانانو په تکلیفونو نه دی خبر، د انسانانو په مجبوري نه دی خبر، انسانان په کومه خبره غمګین دي نه دی خبر. په همدې خاطر د خدای څخه انسان جوړ سو د دې دپاره چې د انسان دپاره څه ښه دي او څه بد دي، تر څو هغه د انسانانو قانون ور جوړ کړي. د فکر کولو لپاره ډېره ښه فلسفه ده. خو لاکن زه دا وایم چې که چیرې ما یو ډي وي ډي پلیر جوړ کړی دی، زه د ډي وي ډي پلیر خالق یم، آیا دا ضروري ده چې زه خپله د ځان سره ډي وي ډي پلیر جوړ کړم د دې دپاره چې د ډي وي ډي پلیر دپاره څه شي ښه دي څه شي بد دي؟ ولې چې زه د ډي وي ډي پلیر جوړونکی یم، زه د ډي وي ډي پلیر خالق یم، نو زه باید د ځانه څخه ډي وي ډي پلیر جوړ نه کړم. نو زه باید څه وکړم؟ زه په ډي وي ډي د پوهنې دپاره یوه کتابچه ورسره لیکم، د دې ماشین د چلولو کتاب، په ماشین د پوهېدلو کتاب چې هغه ته په انګریزي کې ویل کېږي انسټرکشن مینیول. زه انسټرکشن مینیول لیکم چې که چیرې تاسو ډي وي ډي لیدل غواړئ نو په ډي وي ډي پلیر کې ډي وي ډي ور واچوئ او د پلی سویچ پر ووهئ. که مخ ته ګرځوئ نو د اف اف سویچ پر ووهئ، که چیرې دروئ نو د سټاپ سویچ پر ووهئ. دا ډي وي ډي پلیر په اوبو کې مه اچوئ، خرابېږي. دا ډي وي ډي پلیر د لوړې څخه مه راغورځوئ، که نه نو خراب به سي. زه به د لارښوونې یو کتابچه ورسره ولیکم و ما ته د ځانه ډي وي ډي پلیر جوړول ضروري نه دي. په همدغه طریقه سره خدای الله د انسان جوړونکی دی، د انسان خالق دی و الله یا خدای ته د انسان په شکل د راتلو هیڅ اړتیا نشته. هغه څه کوي؟ الله خدای یو انسټرکشن مینول راوستی، انسان په څه ډول باید خپل ژوند تیر کړي، کم شی د ده دپاره حلال دی، کم شی د ده دپاره جایز دی، کم شی د ده دپاره حرام دی، د کم شي ورته ممانعت دی. هغه د انسان په شکل کې راتلو ته اړتیا نه لري. هغه راستولی دی د لارښوونې کتاب او د انسانانو د لارښوونې کتاب دی. که انسان ته موږ دا ووایو چې ماشین دی نو تر ټولو بهترینه ماشین دی، نو هغه د لارښوونې و کتاب ته ډېره سخته اړتیا لري. څونه مغلق ماشین چې دی، څونه چې سره پیچلی ماشین دی، هغونې زیاته اړتیا ده د لارښوونې و کتاب ته. که چیرې تاسو ماته دا اجازه راکړئ چې انسان ته ماشین ووایم نو تاسو به دا راسره منئ چې تر ټولو مغلق ماشین په دې کائناتو کې هغه دی انسان. نو آیا انسان ته د لارښوونې د کتاب اړتیا نشته؟ د خدای را استول سوی آخري د لارښوونې کتاب چې د انسان دپاره دی هغه دی قرآن مجید. قرآن مجید د الله سبحانه وتعالی آخرنی د لارښوونې کتاب دی د ټولو انسانانو دپاره. د انسان دپاره څه شي ښه دي څه شي بد دي هغه لیکلي دي په دغه د لارښوونې په کتاب کې. د انسان دپاره څه شي ښه دي څه شي بد دي څه شي حرام دي څه شي حلال دي دا لیکلي دي د لارښوونې په دې آخري کتاب کې چې موږ مسلمانان و دې ته وایو قرآن مجید. ډېر غیر مسلمانان زما څخه دا پوښتنه کوي چې ذاکره چې خدای هر څه کولی سي نو خدای د ځان انسان ولې نسي جوړوی؟ خدای دومره لوی دی هر څه کولی سي نو انسان د ځانه ولې نسي جوړوی؟ ته پر دې باندې څه نیوکه لرې؟ زه ورته وایم که چیرې د مثال په ډول
د بیلګې په ډول داسې به فرض کو چې الله هر څه کولای شي، خدای هر څه کولای شي، او کچيري خدای د ځان انسان جوړ کړي، چې کله خدای د ځان انسان جوړ کړي نو هغه بیا خدای نه دی، ولې چې د خدای او انسان صفات سره جلا دي، بیخي سره جلا دي. خدای لا فانی دی، انسان فانی دی. کچیر تاسو دا وایاست چې د انسان څخه خدای جوړ سو نو دا به هم را سره منی چې هغه بیا خدای نه دی بلکې انسان څنګه جوړ سو. کچیر تاسو دا وایاست چې خدای د ځان انسان جوړ کی بیا هم خدای دی، خدای انسان، دا بالکل غلطه خبره ده، ولې چې د انسان او د خدای صفاتونه بیخي سره جلا دي. خدای لا فانی دی، انسان فانی دی. کچیر تاسو دا وایاست چې یو داسې انسان دی چې فانی هم دی او لا فانی هم دی، دا نه منل کې الفاظ دي. که هغه شخص فانی دی او که لا فانی دی، لا فانی او فانی دواړه یو ځای کېدلی نشي. خدای شروعات نه لري، انسان شروعات لري. که تاسو دا وایاست یو داسې څوک دی چې شروعات هم ستا او شروعات یې ستا هم نه، دا نه منل کې الفاظ دي. د خدای پای نسته، د انسان پای سته. تاسو وایاست چې دا خدای انسان دی، یو خدای انسان سوی دی چې د هغه پای هم نسته او پای هم سته، دا نه منل کې لفظونه دي، بالکل نشي کېدای. موږ پوهیږو چې انسان خوړو ته اړتیا لري، خوړو ته ضرورت لري، و خدای ته د خوړو ضرورت نشته. دا راغلی دی په سورت انعام کې په سورت نمبر 6 په آیات نمبر 14 کې چې الله سبحانه و تعالی و خلقو ته خواړه ورکي او هغه و خوړو ته ضرورت نه لري. هر چاته روزي ورکي خو خپل و خوراک ته اړتیا نه لري. انسان آرام ته ضرورت لري، انسان خوب ته اړتیا لري، خدای و آرام ته ضرورت نه لري، خدای و خوب ته اړتیا نه لري. دا راغلی دی په سورت بقره کې سورت نمبر 2 په 255 آیات کې په آیات کرسی کې الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض. الله سبحانه وتعالى یو دی، هغه بی نیاز دی، هغه مالک دی د ټولو شیانو، که په اسمانونو کې دی او که په مځکه دی. هغه آرام ته اړتیا نه لري او نه هغه ته خوب ورځي. په همدې خاطر زه وایم چې کچیر خدای انسان سی نو بیا هغه خدای نه دی. تاسو دا وایاست چې خدای انسان، God man، دا مازې پالتو خبره ده. او کچیر خدای د ځان انسان جوړولای او خدای د لاسه ورکی د خپل خدای هغه طاقت چې هغه لري ورکی د لاسه، نو د داسې انسان د عبادت کولو څه ضرورت دی چې زموږ په ډول یو انسان. کچیر تاسو دا وایاست دا غي انسان بیا د ځان خدای جوړي، کچیر انسان خدای کېدلای شي نو خو موږ او تاسو خدای کېدلای شو. نو دا ویل چې خدای د ځان انسان جوړي بالکل نه منل کې لفظونه دي. خدای د ځان انسان بیخي نه جوړي. پر داغه خوا باندې هم پر داغه لار باندې کچیر یو څوک وایي چې خدای هر څه کولای شي، کچیر زه د مثال په ډول د بیلګې په ډول دا ومنم چې خدای هر څه کولای شي، نو خدای درواغ هم ویلای شي. خو لیکن درواغ ویل د خدای د صفاتونو څخه نه دي. خدای درواغ بیخي وایي نه. کچیر خدای درواغ وایي نو هغه خو بیخي خدای دی له هم نه. کچیر زه ستاسو خبره ومنم چې خدای هر څه کولای شي، نو خدای ناانصافي هم کولای شي، لیکن بې انصافي کول د خدای د صفاتونو څخه نه دي. په قرآن کې راغلی دی په سورت نساء کې په 4 سورت کې په 40 آیات کې الله سبحانه و تعالی لږ بې انصافي هم نشي کولای. کچیر خدای بې انصافي کوي نو هغه بیخي خدای دی لانه. کچیر زه ستاسو خبره ومنم چې خدای هر څه کولای شي، الله هر څه کولای شي، نو خدای غلطي هم کولای شي. خو لیکن غلطي کول د خدای د صفاتونو څخه نه دي. په قرآن کې راغلي دي په سورت طه کې په 6 سورت کې په 52 آیات کې چې الله سبحانه و تعالی هیڅ وخت هم غلطي نه کوي. کچیر خدای غلطي وکړه نو هغه خو بیخي خدای دی لانه. کچیر زه ستاسو سره ومنم چې خدای هر څه کوي سي، نو خدای یو شی روایم سي. خو د یو شی رول د خدای د صفاتونو څخه نه دي. راغلی دی په سورت طه کې 6 سورت په 52 آیات کې چې خدای
الله سبحانه وتعالی هیڅ وخت شي نه یری. کچیرې د خدای شي هیر سو نو هغه به خدای دی لانه. په همدې خاطر په قران مجید کې هیڅ ځای هم نه راغلی چې خدای الله سبحانه وتعالی هر څه کولای شي. لیکن په قران مجید کې راغلی دی ان الله على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالی پر ټولو شیانو باندې قادر دی. په سورۃ بقره 2 سورۃ 116 آیات کې، سورۃ بقره 2 سورۃ 109 آیات، سورۃ بقره 2 سورۃ 240 آیات، سورۃ آل عمران 3 سورۃ 90 آیات، سورۃ نحل 14 سورۃ 29 آیات، سورۃ فاطر 3 سورۃ په لومړي آیات کې راغلي دي ان الله على كل شيء قدير، چې بشک الله سبحانه وتعالی پر ټولو شیانو باندې قادر دی. په قرآن کې راغلي دي په سورۃ بروج کې 15 سورۃ په 14 آیات کې الله سبحانه وتعالی چې کوم شی وغواړي هغه کولای شي. لیکن الله سبحانه وتعالی هیڅ کله هم غلط شی نه غواړي چې د صفاتو پر خلاف وي. الله تعالی هیڅ کله نه غواړي چې دروغ وایي، چې غلطي دی وکي، چې یا دې شعر کې یا دې انسان د ځانه جوړ کې. په همدې خاطر الله سبحانه وتعالی خدای هیڅ کله هم د ځان انسان نه جوړي. او په همدې خاطر چې کله تاسو د مختلفو مذهبونو د کتابونو مطالعه وکړي، په صافو الفاظو پکښې لیکلي دي د دې مذهبونو په کتابو کې چې خدای الله یو دی، د هغه هیڅ مجسمه نسته، د هغه هیڅ عکس نسته، هیڅ انځور نسته، هیڅ تابلو نسته، هیڅ بت نسته، هیڅ جسم نسته. او موږ یوازې باید د همدغه خدای عبادت وکړو. او په ټولو کتابونو کې دا هم لیکلي دي. په قرآن کې راغلي دي په سورۃ بقره کې په 2 سورۃ په 18 آیات کې سمون بکمون عمي فهم لا يرجعون. هغه ړانده کاڼه او ګونګیان دي ځکه سمې لارې ته نه راوړي. د هغه پیغام بیا راوړل سوی دی په انجیل کې په ګاسپل اف میتیو کې 14 فصل 14 جمله کې هغه د لیدو سره هم په سترګو شی نه ویني، د اورېدو سره بیا هم نه اوري، هغه به هیڅ کله پوه نشي. د هغه پیغام بیا راغلی دی په ریګوید کې په 10 نمبر کتاب کې په 1 فصل کې په 4 جمله کې هغه ارڅ په سترګو ویني بیا هم نه ویني، اوري بیا هم نه اوري، هغه به سمې لارې ته روان وړي. په دې ټولو کتابو کې د دې ټولو مذهبونو په کتابو کې په واضح ډول سره لیکلي دي چې الله خدای یو دی، د هغه هیڅ مجسمه نسته. بیا هم خلک د دغه خدای سره د دغه الله سره نور ور سره شریکی. دا لکه کانه داسې دي، لکه ګونګیان داسې دي. راغلي دي په قرآن شریف کې، راغلي دي په انجیل کې، راغلي دي په ریګوید کې، او په قرآن مجید کې راغلي دي په سورۃ اسراء کې 19 سورۃ په 116 آیات کې قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى. که تاسو الله وایس او که رحمان، په هر نامه چې را بولي د هغه نمونه ښه دي او هغه نمونه دي چې الله جل جلاله خپل ځان ته ورکړي دي. د الله سبحانه وتعالی ډیر صفاتونه دي، لیکن ټول صفاتونه ټول نمونه ښه نمونه دي. او ډیر نمونه چې امام تلاوت وکي د دې وینا تر مخه هغه ډیر صفاتونه بیان کړل. او دا د سورۃ اسراء 19 سورۃ پر 110 آیات سربیره، په سورۃ اعراف 9 سورۃ 108 آیات کې، په سورۃ طه 20 سورۃ 8 آیات کې، او په سورۃ الحشر 50 سورۃ 24 آیات کې چې د الله سبحانه وتعالی ډیر صفاتونه دي. او په قرآن مجید او احادیثو کې د الله سبحانه وتعالی ننوي نمونه یاد کړل شوي دي: الرحمن، الرحیم، الکریم، رحمت کوونکی، کرم کوونکی، حاکم، او تر ټولو لوړ دی الله. موږ مسلمانان الله سبحانه وتعالی په عربي نوم الله سره ولې یادوو؟ موږ مسلمانان الله سبحانه وتعالی په عربي نوم سره ځکه یادوو ولې چې دا عربي توری الله ځانګړی دی، جلا دی، بیل دی. په دې کې هیڅ انسان شی نشي ور اضافه کولی. دا نور چې څونه د الله ژباړې دي
په هغه کې انسان لاسوهنه کوای شي. د مثال په ډول په انګریزي کې ګاډ ورته وایي. که د ګاډ سره اس یو ځای کې نو ګاډ جوړیږي، یعنی ډیر خدایان. په اسلام کې د الله جمع نسته. قل هو الله احد، ووایه چې الله یو دی. که د ګاډ سره موږ یو ځای کو DESS نو د هغه څخه ګاډس جوړیږي، یعنی ښځینه خدای. د الله سبحانه و تعالی هیڅ جنس نسته، نه مذکر نه مؤنث. الله یو ځانګړی توری دی، جلا دی، بیل دی. چې کله موږ د ګاډ سره پادر یو ځای کو نو ګاډ پادر ځین جوړیږي. هغه زما ګاډ پادر دی، هغه زما آقا دی، هغه زما پالونکی دی. دا موږ نه وایو چې دا زما ګاډ پادر دی. په اسلام کې د الله پلار یا الله بابا هیڅ توری نسته. چې کله موږ د ګاډ سره مدر یو ځای کو نو هغه سي ګاډ مدر. الله مور یا الله ادي داسې هیڅ توری په اسلام کې نسته. الله یو ځانګړی توری دی، جلا. چې کله موږ د ګاډ و مخ ته ټین ږدو نو هغه کېږي ټین ګاډ. په اسلام کې د ټین علاوه په ډول هیڅ شی نسته. په همدې خاطر موږ مسلمانان الله په عربي توري الله سره یادول خوښوو. او دا څونه چې ژباړې دي هغه ښه سمې ترجمې نه دي. د بیلګې په ډول په دری کې ورته وایي خدا، نو جمع د خداها. په هندي کې دیو ورته وایي، کېدای شي دیوي سي او دیوتا. خدای د هغه څه جوړېدای شي خدایان. په ټولو کې لاسوهنه کېدای شي. په همدې خاطر زه دا وایم چې موږ مسلمانان الله په عربي توري الله سره یاد کو. لیکن چې کله یو مسلمان د غیر مسلمان سره د الله یادونه کوي او هغه غیر مسلمان د الله په باره کې نه پوهیږي، او چې کله تاسو د دې ترجمه کوي په انګریزي کې ګاډ یا په دری کې خدا، زه هیڅ نیوکه نه لرم. خو لیکن زه تاسو دا ویل غواړم چې ګاډ یا خدا یا خدای د الله سبحانه و تعالی اصلي ترجمه نه ده. لیکن په دعوتي میدان کې د غیر مسلمانانو سره تاسو خبرې کوئ، لکه څنګه چې نن ما په خپل وینا کې خدای یاد کی، ګاډ می یاد کی، نو د دعوتي کارونو د پاره پروا نه کوي. خو لیکن بیا هم زه تاسو در په یادوم چې دا ګاډ، خدا، خدای د الله سمه ترجمه نه ده. او د الله سبحانه و تعالی چې کوم صفات دی هغه باید ځانګړی صفات وي، جلا، یو بیل. چې کله هم تاسو صفات یادوي نو فوراً د الله و طرف ته باید تاسو اشاره وي. که چیرې هغه صفات د الله څخه بغیر و یو بل چاته اشاره کوي نو هغه سم صفات نه دی. د مثال په ډول تاسو به پیژنئ یو انسانو چې نوم یې و نیل آرمسټرونګ. تاسو به کېدای شي پیژنئ چې د ټولو تر مخه سپوږمۍ ته وختي. د هغه نوم و نیل آرمسټرونګ. تاسو په خبر یاست که یا؟ په خبر یاست که یا؟ په خبر یاست، ماشاءالله. تاسو هم د علم خاوندان یاست. که چیرې زه ووایم چې نیل آرمسټرونګ یو ستورمزلی و، دا خو یې سم صفت سو. خو که چیرې زه دا صفت سرچپه کمه څوک وو ستورمزلی، ستورمزلی څوک وو، نو تاسو به د زرهاو انسانانو نمونه واخلي چې ستورمزلی و. دا یو ځانګړی صفت نه دی. په همدغه ډول زه تاسو ته وایم چې نیل آرمسټرونګ یو امریکایي و. صفت خو یې سم دی، خو ولې ځانګړی نه دی، جلا نه دی، بیل نه دی. که چیرې زه دا جمله سرچپه کمه څوک وو امریکایي، امریکایي څوک دی، تاسو په لکاو نمونه راته اخیستی سئ چې امریکایان دي. نو داسې صفت وکړي چې یوازې د هغه شخص و طرف ته اشاره وکړي. د مثال په ډول زه دا وایم چې نیل آرمسټرونګ لومړنی شخص و چې هغه سپوږمۍ ته پورته سو او پښه یې پر کښېښول. چې کله تاسو دا جمله سرچپه واړوئ څوک و هغه لومړنی شخص چې خپله پښه پر سپوږمۍ کښېښول؟ تر ټولو لومړنی انسان څوک و چې سپوږمۍ ته وختي؟ جواب دی نیل آرمسټرونګ. همدغه یو جواب. نو داسې صفت باید وکړل سي چې جواب یوازې یو وي. په همدغه طریقه سره چې دا څونه صفتونه د الله ستا هغه یوازې باید الله ته رجوع کړل سي. که چیرې زه دا ووایم نعوذ بالله
چې الله یو تعمیر جوړونکی دی. سیده تعمیر خو جوړولای سي، خو که زه دا درته وایم چې تعمیر څوک جوړولای سي، نو تاسو په د زرهاوو انجینرانو نوم واخلئ چې په بمبۍ کې اوسېږي. نو دا صفات باید ځانګړی وي. که زه دا وایم چې الله سبحانه وتعالی د دې ټولو کائناتو خالق دی، جمله سرچپه واړوئ، څوک د کائناتو خالق دی؟ په جواب کې صفت راځي الله. نو صفت باید ځانګړی وي، جلا وي او بیل وي. په دغه ډول سره الرحمن، الرحمن څوک دی؟ یوازې الله. الرحیم څوک دی؟ یوازې الله. نو دا څونه صفتونه چې د الله دی هغه باید ځانګړي واوسي، بیل واوسي، جلا واوسي. دا حتمی ده. بله خبره، د الله د صفت سره یو ځای د هغه د مخلوقاتو صفت باید نه وي موجود. تاسو دا نسی ویلای چې الله د دې کائناتو مالک دی او الله هیره لري، ولې چې هیره د انسان صفت دی، د الله نه دی. نو د صحیح صفت سره یو ځای غلط صفت موږ نسو یو ځای کولی. او که چیرې درې څلور صفتونه یې د الله، نو یوازې د الله و طرف ته تاسو باید رجوع وکړئ، او ټول صفتونه یوازې باید د الله وي، د بل چا ګر سره نه وي. دا حتمی ده. بیا ځینې انسانان ما ته وایي چې دا خدای ولې باید یوي، تر یوه ډېر ولې نسي کېدای؟ په سورت انبیا کې راغلی دی 21 سورت په 22 آیات کې، که چیرې تر یوه زیات خدایان وای نو په دې کائنات کې به ګډوډۍ وای، او په خپل منځ کې به سره جنگ وای. که تر یوه زیات خدایان وای نو په دې کائنات کې به ګډوډۍ وای، په خپل منځ کې به سره جنگ وای. په همدې خاطر خو خدای یو کېدلی سي. زه په دې پوهېږم چې په اکثرو مذهبونو کې خلک داسې غلط فکرونه کوي یا غلط تصور کوي چې ډېر خدایان سته، او وایي ډېر خدایان سته. یو خدای د بل خدای څخه مرسته غواړي چې دریم خدای د منځه وباسي، یو خدای د بل خدای قتل کوي. نو په قرآن کې دا ښه سم لیکل دي په سورت انبیا کې سورت نمبر 21 په 22 آیات کې، که چیرې تر یوه زیات خدایان موجود وای نو په منځ کې به جنګونه وای. بیا راغلی دي په سورت مومنون کې 23 سورت په 1 آیات کې چې د الله اولاد نه پیدا کیږي، یعنی الله اولاد نه زیږي. که چیرې دوه خدایان وای نو هر خدای به خپله ملامتیا پر بل خدای وراچولی. نو په همدې خاطر خدای یوازې یو کېدلی سي. او ځینې خلک داسې فکر کوي چې جلا خدای دی د هوا دپاره، بل خدای دی د اور دپاره، بل خدای بیا د اوبو دپاره دی. خو موږ بیا دا وایو چې یو لوی خدای دی چې پر هر څه باندې قادر دی، چې پر ټولو شیانو باندې قادر دی. د دې په نسبت چې 45 خدایان او د بیلو بیلو شیانو مالکان. نو په همدې خاطر خدای که په عقل سره فکر وکړو یو کېدلی سي. الله یو دی. په همدې خاطر که د ټولو کتابونو موږ مطالعه وکړو نو په هغو کې په واضح ډول لیکلي دي چې الله یو دی او باید هم د هغه عبادت وکړل سي. لیکن موږ دا دی ګورو چې کله د اسلام څخه بغیر د نورو مذهبونو د کتابونو مطالعه کوو نو موږ به په دې وپوهیږو چې پر یوه خدای د ایمان راوړلو سربیره څو ځایه داسې نور شان هم لیکل سوي. ولې چې الله تعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي په سورت بقره کې 2 سورت 9 آیات کې فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما كتبت ایدیهم وویل لهم مما یکسبون. لعنت دی پر هغو خلکو چې په خپلو لاسونو سره کتابونه لیکي او بیا وایي چې دا د الله د طرفه څخه دی. لعنت دی د هغو خلکو پر لاسونو باندې او لعنت دی پر هغو پیسو باندې چې دوی یې ګټي. نو په قرآن کې راغلی دی چې ځینې انسانان په خپلو لاسونو کتاب لیکي او بیا وایي چې دا د خدای د طرفه څخه دی. په همدې خاطر د قرآن څخه بغیر چې څونه کتابونه تر مخه راغلي دي په هغو کې لاس وهل سوی دی. قرآن یو واحد کتاب دی. الله تعالی فرمایي په سورت هجر کې په 14 سورت کې په 9 آیات کې ما دا قرآن نازل کړی دی او زه به د دې قرآن حفاظت کوم. نو د قرآن څخه بغیر چې څومره کتابونه په خوا راغلي دي دا هر څو کتابونه چې تر مخ راغلي دي لاس پکښې وال سوی دي. په هغو کې ګډوډۍ دي، انسانانو په هغو کې لاس وهلی دي او د ټولو مذهبونو عالمان
که هغه عیسائی عالمان دي، که هندوان عالمان دي، که د یهودو عالمان دي، که د نورو مذهبونو عالمان دي، هغه ټوله دا وایي چې د دوی په کتابونو کې لاس وهل سوی دی بېله د قرآن مجید. او د اسلام ناقد ویلیام مور د اسلام خلاف دی. بیا هم هغه لیکلی دی یوازنی مذهبي کتاب چې د 1200 کالو راهیسې بې لاسوهنې پاته دی هغه دی قرآن. دا خبره د 200 کاله تر مخه کړې ده. د اسلام دشمن هم دا وایي چې په قرآن کې لاسوهنه نه ده سوې. په همدې خاطر د یوه خدای سره سره بیا به هم په دې کتابو کې تاسو لاسوهنه وویني. لیکن د دغه لاسوهنې سره سره بیا هم د ټولو مذهبونو په کتابونو کې په ټولو کتابونو کې الله پاک خپل وحدانیت محفوظ ساتلی دی. خدای یو دی دا ساتلی دی سره د دې لاسوهنې. که د ټولو مذهبونو کتابونه تاسو ووایاست، که د عیسایانو وي، که د یهودیانو وي، که د سیکانو وي، که د پارسیانو وي، که د هندوانو وي، د ټولو مذهبونو په کتابونو کې وحدانیت تر اوسه پورې الحمدلله ثم الحمدلله محفوظ دی. نو هر هغه انسان چې پر الله ایمان لري هغه باید دا ومني چې الله یو دی، د هغه هیڅ عکس نشته، او یوازې باید د هغه خدای عبادت وکړل سي او د هغه سره باید بل څوک شریک نه کړل سي. ځینې خلک اګنوستیک دي. اګنوستیک و دې ته وایي چې هغه داس کسان دي چې هم خدای نه مني او هم یې مني، و دې ته وایي اګنوستیک. ځینې خلک بیا دي ایتیست چې خدای بیخي نه مني. که دا خلکو چیرې زما وینا اورېدلې وي چې ما په یو ځای کې کړې وه چې عنوان یې و آیا قرآن د خدای کلام دی؟ آیا قرآن د خدای خبرې دي؟ که چیرې هر یو انسان چې هغه عقلمند وي په صاف ذهن سره دا وینا واوري نو هغه ته به ان شاء الله دا یقین حاصل سي چې دا قرآن مجید د هغه خدای کلام دی، د هغه خدای چې یو دی او د هغه عبادت کول فرض دی. موږ مسلمانان یوازې پر دې ایمان نه لرو چې خدای یو دی، دا کفایت نه کوي. د مونوتیزم معنا دا ده چې خدای یو دی، لیکن د یو خدای منل کفایت نه کوي. موږ مسلمانان پر توحید باندې ایمان لرو. توحید د عربي توري وحدت څخه راځي، مطلب ځانګړتیا، مطلب وحدانیت. صرف پر یو خدای ایمان درلودل کفایت نه کوي. په اسلام کې پر توحید ایمان راوړل فرض دي او د توحید 3 ډولونه دي. لومړی دی توحید ربوبیه، دوهم دی توحید اسماء او صفات، دریم دی توحید العباده. لومړی ډول دی توحید ربوبیه، معنا د ټولو کائناتو رب یو دی او دا څونه شیان چې په دې کائناتو کې ستا دا ټول شیان اړتیا لري و هغه رب ته، لیکن و هغه رب ته د هیڅ شي ضرورت هم نشته. هر شی هغه ته اړتیا لري او هغه په دې نړۍ کې هیڅ شي ته هم اړتیا نه لري. و دې ته وایي توحید ربوبیه. موږ په دې ایمان لرو چې زموږ خالق، زموږ رب، زموږ پالونکی یوازې یو رب دی او دا هر شی چې په دې کائناتو کې ستا هغه ضرورت لري و هغه رب ته، او هغه رب بیا موږ ته هیڅ ضرورت نه لري. هر شی چې په دې کائناتو کې ستا و هغه ته هم ضرورت نه لري. بل ډول دی توحید الاسماء والصفات، مطلب د الله د خدای صفاتونه او د هغه نومونه. د دې توحید د اسماء او صفات پنځه ټکي دي. لومړی ټکی دی چې الله سبحانه وتعالى په دا ډول باید یاد کړل سي چې کله تاسو الله سبحانه وتعالى یادوي نو په یو داسې طریقه سره یاد کړئ، په کومه طریقه سره چې الله او د الله رسول ویلي دي. موږ د خپل فکر څخه الله پاک نسو تعریفولای. په کومه طریقه چې الله او د الله رسول محمد صلی الله علیه وسلم د الله په باره کې ذکر کړی دی، په هغه ډول باید موږ هغه یاد کو. د خپل فکر څخه د الله تعریف نسو جوړوي. بل ټکی د الله صفات هغه دي چې الله و خپل ځان ته په خپل ورکړي دي یا د الله رسول ورکړي دي. تاسو په خپل الله ته صفات نسی ټاکلای. د مثال په ډول سره په قرآن کې راغلي دي چې الله غوسه کیږي. موږ دا نسو ویلای چې هغه غوسه کېدونکی دی. الله ته قهر ورځي، خو لیکن الله او یا د الله رسول هیڅ وخت نه دی ویلي هغه چې غوسه کیږي.
الله او د الله رسول چې کوم نومونه و الله ته ورکړي دي یوازې باید په هغه راوبلو. دریم ټکی د الله د مخلوقاتو چې کوم صفاتونه دي هغه موږ الله ته نسو ورکولای. موږ دا نسو ویلای چې الله سبحانه وتعالى درواغ وایي. د درواغ ویل د انسان صفت دی. موږ دا نسو ویلای چې الله سبحانه وتعالى هیر لري. هیرول د الله د مخلوق د انسان صفت دی. څلورم ټکی د الله صفاتونه تاسو د هغه مخلوقاتو ته نسی ورکولای. د الله چې کوم صفاتونه دي که انسانان دي او که د مخلوقات دي او هغه ته تاسو نسی ورکولای. تاسو دا نسی ویلای چې زه یو انسان پیژنم چې هغه لاپانی دی. دا لاپانی د الله د صفاتونو څخه دی. انسان بیخي لاپانی کېدای نسی. او پنځم ټکی دی چې د الله نوم تاسو کوم انسان ته نسی ورکولای. کې چیرې ورکوي هم نو د هغه تر مخه د عبد ورسره ایښودل ضروری دی. د مثال په ډول تاسو یو انسان ته الله نسی ویلای. که ورته وایاست نو عبد الله ورته ویلای سي. د الله عبد د الله بنده. رحمان نسی ورته ویلای. عبد الرحمن ورته ویلای سي. د رحمان بنده. او تاسو عبد تاسو د انسان و مخ ته نشئ شولای. تاسو دا نسی ویلای عبد الرسول. دا غلط دی. عبد بنده یوازې د الله کېدلی سي انسان. دا پنځه ټکي دي د توحید او اسماء او صفات. د توحید دریم ډول دی توحید العباده. معنا موږ یوازې عبادت باید د الله وکړو. د هغه څخه بغیر د بل هیڅ عبادت باید چې ونه کو. تاسو الله رب غني. تاسو الله په شنو مونږ یادوي په ش صفاتونه یادوي. لیکن چې د الله سره کوم بل څوک شریک کی کله یو بل چا عبادت وکي نو دا د توحید العباده خلاف خبره ده. عبادت یوازې د الله پاک باید وسی. که د الله څخه بغیر تاسو د بل چا عبادت کوئ نو دا د توحید خلاف خبره ده. په همدې خاطر په قرآن مجید کې راغلی دی په سورۃ یونس کې لسم سورۃ 11 آیات کې دا آیات د مشرکانو په اړه کې چې کله تاسو د مشرکانو څخه پوښتنه وکړي چې په دې کائناتو کې ټول شیان چا جوړ کړي دي د اسمان او د مځکې تر مابین. په دې کائناتو کې د اوریدلو قوت د چا دی؟ کم څوک دی چې هغه ډیر طاقتور دی؟ په دې کائناتو کې څوک دی چې مړی بیرته ژوندي کوي او ژوندیو ته مرګ ورکوي؟ په دې کائناتو کې تر ټولو طاقتور څوک دی؟ دا مشرکین به درته وایي الله. نو بیا تاسو د الله سره بل څوک ولې شریکوي؟ په دې آیات کې په سورۃ یونس کې په لسم سورۃ کې په 11 آیات کې مشرکانو د ربوبیه خو منله چې الله رب دی. اسماء او صفات هم منله. لیکن د الله سره د منلو ترڅنګ د نورو عبادت هم کوي او هغه ته ویل سوي دي مشرکین. داغه پیغام بیا راغلی دی په سورۃ زخرف کې په 23 سورۃ او 8 آیات کې چې کله تاسو د هغوی څخه وپوښتئ د مشرکینو څخه چې تاسو خالق څوک دی هغه به درته وایي الله. نو تاسو د الله څخه بغیر د نورو عبادت ولې کوئ؟ دا مشرکینو منله چې زموږ خالق الله دی خو د الله سره سره د نورو عبادت هم کوي. په همدې خاطر الله تعالی فرمایي په سورۃ یوسف کې په 12 سورۃ 116 آیات کې